ها بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو بنن یو بل مهم ټاپک باندې غږیږو چې هغه ته اسکیمیک هارت ډیزیز وایي. اسکیمیک هارت ډیزیز دا یو میډیکل ایمرجنسي ده او په دې باندې داسې غږیږو چې څه ته وایي اسکیمیک هارت ډیزیز، ایټیالوجي څه ده، سبب کومې ناروغۍ پکې شاملې دي، کلینیکی څه ده، انویسټیګیشنز او منیجمنٹ. د ټولو باندې موږ تاسو رف لیزو داسې یو مختصر شان ریویو ور باندې کوو، خو اساسي خبره د منیجمنٹ ده. په منیجمنٹ باندې به موږ تاسو ډیر فوکس کوو. ډیفینیشن د کرا شو اسکیمیک هارت ډیزیز کله چې د زړه عضلې ته په کافي اندازه باندې پرفیوژن صورت ونه نیسي، اناډیکویټ پرفیوژن ټو د مایوکارډیم to myocardium is called ischemic heart disease. کله چې مایوکارډ ته یا د زړه عضلې ته په کافي اندازه باندې بلډ سپلای ونه رسیږي، پرفیوژن ونه رسیږي، اکسیجن نه رسیږي، او چې اکسیجن ونه رسیږي نو په اسکیمیا باندې اخته کیږي. ډیر شان کېدای شي چې د اسکیمیک هارت ډیزیز سبب شي، خو زه یو څو دانې مثالونه وایم چې موسټ کامن په دې کې هغه اتیروسکلیروسس دی. اتیروسکلیروسس دا موسټ کامن دی. دا چې اتیروسکلیروسس څنګه راځي او د اتیروسکلیروسس لپاره ریسک فیکټرز څه دي هغه ځان ته موضوع ده. امبولای، aortic stenosis, daranga arteritis, coronary spasm, او daranga نور شاین اسباب کېدای شي لیفٹ ventricular hypertrophy او thyrotoxicosis او همدارنګه انیمیا. که ټایپس ته راشو نو چې څو ډوله اسکیمیک هارت ډیزیز موږ تاسو پیژنو، نو په مجموع کې موږ تاسو اسکیمیک هارت ډیزیز کلاسیفیکیشن مختلف شکلونو باندې شوی دی، خو دوی په درې شکله باندې کامن دی. ایمرجنسي، کارډیالوجي او بوک دی. هغې درې قسمه کړی دی. یو کرونیک سټیبل انجاینا ده، بل اکیوٹ کرونری سنڈروم دے، او بل سڈن کارڈیک ڈیتھ دے. سڈن کارڈیک ڈیتھ چې دے، سڈن کارڈیک ڈیتھ یا SCD کله چې د قلبي اعراضو د شروع په همدغه اول ساعت کې ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکړي دي ته موږ سډن کارډیک ډیت وایو، چې په سډن کارډیک ډیت باندې موږ تاسو غږېدلي وو. کارډیک ارست، کارډیو پلمونري ارست او سډن کارډیک ډیت او دې شیانو باندې موږ تاسو مخکې خبرې کړې دي. کرونیک سټیبل انجینا کې بیا مختلف شکلونه شته دی چې موږ تاسو به بیا پرې غږیږو، لکه مثلا په دې کې کلاسیک انجینا ده، او په دې کې چې دی نکچرنل انجینا ده، او په دې کې چې دی هغه وریانټ انجینا ده یا ورته پرنسمیټل انجینا ورته وایي.
او همدارنګه دې ته بیا بل شکل ډیکوبیټل انجینا دا هم شته او سنډروم ایکس کلاسیک انجینا کې لکه دا روټین شکل د انجینا اراز والا وي ناروغ چې دی فالج سره ناروغ کې چست ډسکمفورټ پیدا کیږي د سینې ناراحتي پیدا کیږي او د استراحت سره او یا سبلینګوال نایټروګلیسرین سره دا ډسکمفورټ یا نارامي چې ده یا ناراحتي چې ده دا ښه کیږي ډسکمفورټ کېدای شي موږ مخکې ویلي چې دا کېدای سکویزینګ وي یا سټیبینګ شکل باندې وي یا د پریشر لایک وي یا ګیس لایک وي یا انډایجسشن په شکل وي یا برننګ سنسیشن په شکل وي یا چوکینګ وي نو یا چست ټیټنس په شکل باندې وي مختلف شکلونو باندې راځي نکچرنل انجینا دا شپې د خوا پیدا کېږي شپې ناروغ خوب کې ویده وي او بد خوبونه کله ګوري او د هغې د وجې نه شپې ناڅاپه خوب نه راپاڅېږي نو دې ته نکچرنل انجینا وایي زیاته زنانو کې زیاته رامنځته کېږي بل وریانټ انجینا یا پرنسمیټل انجینا ده چې پرنسمیټل انجینا یا وریانټ انجینا دا د کرونري وازوسپازم له کبله رامنځته کېږي او دا د استراحت په حالت کې رامنځته کېږي کله چې سپازم له منځه لاړ شي دا ښه کېږي بل ډیکوبیټل انجینا ده چې ناروغ په یو طرف باندې استراحت نشي کولی یو طرف داسې دی چې په هغه اړخ باندې ناروغ سملي نو ناروغ ته چست پین پیدا کېږي یا چست ډسکمفورټ پیدا کېږي نو دا چې اړخ سره ارتباط لري چې یو اړخ مثلا دا ناروغ چې چپ اړخ باندې سملي نو بس دې ته څه کېږي چست ډسکمفورټ پیدا کېږي نو دې ته بیا څه وایي ډیکوبیټل انجینا ورته وایي او سنډروم ایکس چې دی دا داسې یو انجینا ده چې دلته ناروغ ته د انجینا اراز وي انجینا اراز لري ناروغ همداسې چې ډسکمفورټ لري خو کله چې ناروغ ته انجیوګرافي وشي کرونریز نارمل وي کرونریز پکې نارمل وي او ناروغ چې دی د کلینیک د دغې لري د انجینا نو دې دپاره ښه ټسټ دی بیا ای ټي ټي ده ایکسرسایز ټولرانس ټسټ دی چې ای ټي ټي دې ناروغ ته وشي او دلته دا اصل خبر ده چې دا وي مایکرو سرکولیشن چې کوم دی هغه کې ترومبس وي یا بند وي ستونزه هلته وي مایکرو سرکولیشن کې وي نو په دې وجه باندې غټ کرونریز چې دی د انجیوګرافي له نظر هغه نارمل وي خو ناروغ ته د انجینا اراز والا دا پیدا کېږي بل اکیوټ کرونري سنډروم دی چې په اکیوټ کرونري سنډروم کې بیا موږ تاسو دوه ډوله اکیوټ کرونري سنډروم لرو یو ته وایي ایسټ ایلیویټډ اکیوټ کرونري سنډروم LCS माना acute coronary syndrome او بل ته وایي نن ST elevated acute coronary syndrome نن ST elevated acute coronary syndrome چې په ST elevated acute coronary syndrome کې چې دی بیا ST مې راځي یو مریضتیا ده چې هغه ډېره مهم مریضتیا ده هغې ته څه وایي ST elevated myocardial infarction یا پلنډو ورته وایي اسټیمی او بل چې دی هغه نن ST elevated ACS دی چې په دې کې بیا دوه ناروغۍ راځي او هغه یو ته وایي unstable angina او بل ته وایي نن ST elevated ACS نن ST elevated MI نن ST segment elevated myocardial infarction یا ورته وایي نن سټیمی په دې کې بیا دوه ناروغۍ راځي یو انسټیبل انجینا ده او بل نن ST elevated MI یا نن اسټیمی دی چې موږ تاسو به اوس دا په یو جدول کې سره وښایو که دلته کرونیک سټیبل انجینا کوم او دلته انسټیبل انجینا کوم او دلته نن اسټیمی وکړو او دلته اسټیمی نو
که موږ تاسو د دې کلینیکل فیچر ته راشو کلینیکل فیچر ته کلینیک نو دلته یو چیست ډسکمفورټ وي چیست ډسکمفورټ دې ته موږ تاسو چیست پین نه وایو دې ته موږ تاسو صرف یو چیست ډسکمفورټ وایو د سینې ناراحتي ورته وایو دې ته موږ تاسو یو چیست ډسکمفورټ یا د سینې ناراحتي وایو دا د سینې یو ناراحتي ده چې ما مخکې د دې کرکټر یې ویلې چې کیدای شي پریشر لایک وي کیدای شي سټیټنس په شکل وي کیدای شي برننګ سنسیشن په شکل وي کیدای شي انډایجسشن په شکل وي کیدای شي چوکینګ په شکل وي کیدای شي پریشر لایک وي کیدای شي سټیبنګ وي کیدای شي مختلف شکلونو باندې دا ناراحتي او ناروغ ته احساسېږي او ډیوریشن هم تقریبا زیاتره وخت 3 منټه والا او داسې اپ ټو 20 منټ شل منټو پورې خو کله هم د 30 منټ نه زیاتېږي نه 3 منټ نه واخله تر داسې شل منټو پورې دا چیست ډسکمفورټ یا د سینې ناراحتي وي خو کله هم 30 منټو نه زیاتېږي نه او دا ایکسرسایز سره تمرین سره زیاتېږي او رس سره استراحت سره یا د سبلینګوال لایټریګلیسن سره دا درس کېږي یا ډسکمفورټ نه آرامېږي انسټیبل انجینا کې دی چیست پین وي چیست پین د سینې درد وي چیست پین وي ښه چیست پین خو وي خو دا مور دین 30 منټ د دې ډیوریشن چې دی دا د 30 منټو نه زیات وي 30 منټو نه زیات وي او نن سټیمي چې دی دلته هم چیست پین وي خو دا چیست پین لږ سیویر وي او دا مور دین 30 منټ دا هم 30 منټو نه زیات وي کیدای شي 100 ساعته دوام وکړي او سټیمي کې چې دی دې کې هم چیست پین وي ویری سیویر ډېر شدید چیست پین وي پیشنټ کین ناٹ ټولریټ اټ 30 منټو نه زیات وي دا درد ناروغ تحمل کولی نه شي very severe chest pain وي very severe chest pain the patient cannot tolerate it ناروغ تحمل کولی نشي تقریبا سبلینګوال لایټریګلیسن سره دا جواب نه وایي زیاتره وخت اوپوئډ انالجیسک ته ضرورت پیدا کوي مورفین ته او خولي ورسره وي خوله کېږي زړه بدوالی ورسره وي انزایټي ورسره وي ناروغ ته د مرګ احساس کېږي د مړینې او د مرګ احساس ورته کېږي که موږ تاسو د دې چیست پین یا چیست ډسکمفورټ لوکیشن وګورو که نه نو لوکیشن تقریبا د دوی سیم دی سبسټرنل وي یا ریټروسټرنل او یا لیفټ سایډ آف د چیسټ کې وي یا سبسټرنل وي sternum شاته یا sternum retrosternal او یا لیفٹ سائڈ آف د چیسٹ وي د سینې چپ طرف کې وي او راډیشن ټو لیفٹ شولډر لوور جا لیفٹ آرم او فور آرم او دی دوه ګوتو ته چې دې ته وایي رنګ فنګر او دې ته وایي لټل فنګر دې دوه ګوتو ته دا خپرېږي دې دوه ګوتو ته او ناروغ څه درته وایي دې ته فیس ساین ورته وایي یا لیون ساین دلته ناروغ لاس دی دا ځای مې درد کوي او خبر دا ده چې که چېرته ناروغ داسې اشاره کوله پوینټ په شکل باندې اشاره نو تاسو پوه شئ دا چیست پین چیست پین نه دی دا مې بي انزایټي کیدای شي انزایټي وي خو چې کله داسې وي دا ځای مې درد کوي یا داسې وي دا ځای مې درد کوي نو تاسو پوه شئ چې اوس ناروغ څه دی دا نو اوس اسکیمیک هارټ ډیزیز لپاره اوس پي درد دی او راډیشني لوکیشن خو ما درته ویل چې ریسټرل او راډیشني لیفټ آرم ته او لیفټ شولډر ته فرام C8 to T4 پورې د اتمې سروایکل ورټبرې نه والا تر د څلورم ټوراسک پورې د ډرمټوم باندې عصبي ریشو باندې داسې کېږي خپرېږي ډېر کم وخت کې دا درد ځینې وختونه داسې اپیګاسټریک ایریا کې وي اپیګاسټریک ایریا کې درد وي تاسو به داسې فکر وکړئ چې دا معدي تکلیف لري حال دا چې دی به مایوکارډیل انفارکشن وي تاسو به داسې فکر وکړئ چې دا شاید د معدي تکلیف ولري خو دا زیاتره وخت صحیح مایوکارډیل انفارکشن وي
نو کله چې ناروغ تاسو ته اپیګاسټریک پین کې هم راشي ECG ورته کوئ او ریرلی د دې کیسونه امبلیکل نه ښکته راځي یا لوور لم ته او رایټ سایډ ته هم د دې خپرېدل چې دی دا نادر دي شاز دي ډېر نه را خپرېږي ډېر کم اندازه ریرلی دی کېدای شي رایټ سایډ ته خپور شي ځینې ناروغان موږ ته راځي دواړه طرفونه وي دواړو اوږو ته خپرېږي خو هغې ته موږ ECG کو بیا کله کله پکې MI راشي اګریویټنګ ریلیوینګ فیکټورونه دي دا دي چې اګریویټنګ فیکټورونه دي معمولا ایکسرسایز سره ایگزرشن سره تمرین سره کولډ ویدر یخې هوا سره او همدارنګه د هیوي میل ډېر ثقیل غذا سره او د انزایټي ډپریشن سره یا د ایکسرټیشن سره یا د ایموشنل سټرس سره دا تشدیدیږي زیاتیږي او ریس سره استراحت سره او سبلینګوال نایټروګلیسرین سره دا دردونه څه کېږي دا کمیږي دا خو کلینیک شو نور چینجز پکې څه راځي که موږ تاسو د دې ناروغانو ECG ورته وکړو ECG د پکرانیک سټیبل انجینا کې به یو د دوو تغیراتو راځي نارمل خو موږ تاسو ګورو ټي اپرایټ وي که نه دا نارمل شو او بل ST سیګمنټ پکې څنګه وي دا بیس لاین سره برابر وي ایزو الکتریک وي دا ST سیګمنټ دی دا ST سیګمنټ دی دا په نارمل حالت کې د دې بیس لاین سره دا بیس لاین دی دې سره ایکول او برابر وي په سټیبل انجینا کې یو د دوه تغیراتو رامنځته کېږي یو تغیر دا چې T wave inversion T inversion چې دا اسکیمیا موږ ته راښیي او سپیسیفیک T wave inversion چې یو دا چې سیمیټریک وي دا طرف او دا طرف سره برابر وي سره ایکول وي دې ته وایي سیمیټریک او دویم دا چې مور د 3 ملي متر او یا مور دین 3 ملي متر دا ډیپ وي د دې ډیپنس څومره وي 3 ملي متر د 3 نه زیات وي او بل ST سیګمنټ ډپریشن ST ډپریشن چې دا ST سیګمنټ ډپریشن په لم لیډز کې یو ملي متر یا لدینه زیات او په چیسټ لیډز کې 2 ملي متر یا لدینه زیات او په دوه لیډونو کې به وي 25 لیډونو کې دوه مسلسل لیډونه او په لم لیډز کې دوه تاییدي لیډونه په انسټیبل انجینا کې عین همداسې خبره ده چې یا به پکې T wave inversion وي یو خبر یاد ساتئ چې په سټیبل انجینا کې زیاتره وخت T inversion وي ST ډپریشن به کم وي T inversion او یا به پکې ST ډپریشن وي په نان اسټیمي کې به همداسې خبره وي یا به T inversion وي او یا به ST سیګمنټ ډپریشن وي اسټیمي ترازو وروستو اول دا درې واړه ست تفکیک کوو په څنګه فرق کولی شو چې سټیبل انجینا کې T inversion یا ST ډپریشن وي په انسټیبل انجینا کې T inversion یا ST ډپریشن وي او په نن سټیمي کې T inversion او یا ST ډپریشن وي نو د دې ترمنځ توپیر څنګه کولی شو موږ تاسو آفرین کارډیک بای مارکر دوه ډوله کولی شو یو دا چې ډیوریشن له نظره په کرانیک سټیبل انجینا کې ST سیګمنټ ډپریشن یا T wave inversion at the time of attack د حملې په وخت کې وي او حملې نه وروسته چې کله حمله سبسایډ شي دا ECG تغیرات ریټرن ټو نارمل ته راګرځي په سټیبل انجینا کې د حملې تغیرات د ECG تغیرات د حملې په وخت کې وي
کله چې حمله سبسایډ شوله ختمه شوله ای سی جي تغیرات هم سبسایډ کېږي شي تغیرات هم سبسایډ کېږي او په انسټیبل انجینا کې دا تغیرات پاتې کېږي که چېرته د انجینا حمله سبسایډ شوله ختمه شوله او بیا هم ناروغ چې ډسکمفورټ لري بیا هم د سینې نه راحتي لري نو دې معنا د بخښنه غواړم که یو ناروغ دی هغې کې د سټیبل انجینا یا د انجینا حمله سبسایډ شوله او ای سی جي کې بیا هم چینجز پاتې شو نو سټیبل انجینا څنګه شوله دا رد شوله دا خبره زه بیا تکراروم په کرانیک سټیبل انجینا کې ای سی جي چینجز یا تغیرات د حملې په وخت کې خو چې کله حمله سبسایډ شوله ای سی جي دا تغیرات هم سبسایډ کېږي ختمېږي له منځه ځي او ای سی جي بیرته نارمل ته راګرځي او په انسټیبل انجینا کې چې کله حمله سبسایډ هم شي حمله لاړ هم شي بیا هم دا تغیرات پاتې کېږي او تقریبا دا تغیرات تر 48 ساعتو پورې پاتې کېدی شي 48 ساعته یا دې نه کم دې وخته پورې پاتې کېدی شي 48 ساعتو پورې پاتې کېدی شي نو ګورې د فرق دا شو چې دا د حملې په وخت کې وي دا حملې نه وروسته پاتې کېږي د تغیرات اوس د نن سټریمي سره فرق څنګه کوو نن سټریمي کې د تغیرات مور دین 48 اورز 48 ساعتونو نه زیات وخت لپاره پاتې کېږي حال دا چې 5 سټیبل انجینا کې د 48 ساعتونو پورې پاتې کېدی شي 48 ساعتونو نه زیات نه پاتې کېږي که 48 ساعتونو نه زیات پاتې شو دا بیا نن سټریمي شو دې درې واړه فرق باندې خو پوه شوئ دې کې د حملې په وخت کې تغیرات وي دلته تر 48 ساعتو پورې پاتې کېدی شي دلته 48 ساعتو زیات وخت لپاره پاتې کېدی شي یو خو د ډیوریشن له نظره شو بل بایومارکرز دي بایومارکرز په انسټیبل انجینا کې بایومارکر څنګه وي نیگیټیو وي یعنی معنا دا چې ایلیویټډ نه وي ناٹ ایلیویټډ لوړ نه وي رایز شوي نه وي په انسټیبل انجینا کې هم دا څه وي نیگیټیو وي خو په نن سټریمي کې څنګه وي پازیټیو شي بایومارکر دلته په نګور دی بل فرق شو چې موږ تاسو څنګه د انجینا او د ایمای ترمنځ فرق کوو په ایمای کې چې د نیکروز راغلی وي د کم بایومارکرز دي کارډیک بایومارکرز زیادېږي د دې لیول لوړېږي حال دا چې په انجیناګانو کې بایومارکرز دا ایلیویټډ نه وي لوړ شوي نه وي را به شو سټریمي ته ایسټ ایلیویټډ مایوکارډیل انفارکشن کې تقریبا موږ تاسو څلور سټیج وایو اول سټیج چې موږ تاسو ګورو نو دلته هایپر اکیوټ ټي ویب رامنځته کېږي هایپر اکیوټ ټي ویب اول سټیج دا دی 50% د واقعاتو کې د نارمل ټي هایپر اکیوټ شي نو دا ناروغان باید موږ ځان سره وساتو هایپر اکیوټ ټي ویب دا کېدای شي 6 منټو پورې دوام وکړي 15 منټ نه والا 6 منټو پورې دې پسې بیا نیکسټ سټیپ شروع کېږي چې هغه ایسټ سیګمنټ الیویشن دی ایسټ سیګمنټ ګورې نارمل که موږ ایسټ سیګمنټ وګورو موږ بیز لاین سره برابر دي دلته ایسټ سیګمنټ څنګه دی لوړ دی اما خبره چې څنګه موږ په ډپریشن کې کړې وه په الیویشن کې هم په لیم لیډونو کې 1 ملي متر یا دې نه زیات او په چیسټ کې 2 ملي متر یا له دې څخه زیات ایسټ سیګمنټ نسبت بیز لاین ته پورته شي دې ته موږ ایسټ الیویشن وایو دې پسې ایسټ الیویشن پسې نیکسټ سټیپ شروع کېږي پیتھولوژیکل کی ویب پیتھولوژیکل کی ویب پیتھولوژیکل کی ویب اوس پیتھولوژیکل کی ویب څه ته وایي کیو پیتھولوژیک څه ته وایي کیو پیتھولوژیک دې ته وایي چې د خپل مربوطه ار د 25% اف د دې چې کوم ریلیټیو ار دی د هغې 50% شي د خپل مربوطه ار دی ار دی که نه او د دې 50% نه دا کیو ویب زیاته شي دی ار دی که د ار موږ څلور برخو باندې وشو 50% راځي نو یوې برخې نه دا څه دغه زیات شي کیو ویب 50% ده د خپل مربوطه ار د 50% څخه زیات شي دې ته وایي پیتھولوژیکل کیو ویب
او دې پسې نیکسټ سټپ چې راځي هغه ټین ورژن ده ټي سر چپه شي ټین ورژن ټي سر چپه کېدل دا په دې دلالت کوي چې کومه ساحه نیکروټیک شوله کومه ساحه کې چې د مایوکارډل انفارکشن راغی د انفارکشن په خواوشا ساحه اسکیمیک شوله د هغې د وجې نه ټي ویب انورټډ شوله نو دا د دې مرحلو نه تېرېږي او په دې کې هم کارډیک وای مارکر څنګه وي پازیټیو وي کارډیک وای مارکر دلته هم الیویټډ کېږي یا لوړېږي پازیټیو کېږي او دا تغیرات د ساعتونو نه واله د ورځو په مودو کې رامنځته کېږي بایومارکرز چې دي په دې کې څو بایومارکرز راځي لکه سیکا ایم بی ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी نو تقریبا دا د سلور نواله تر شپږ ساعته وخت نیسي چې دا الیویټډ کېږي او په دې کې بیا سیکا ایم بي چې دی دې باره کې داسې و چې دا 24 اور پورې پیک ته رسیږي پیک ته رسیږي او بیا دې نه وروستو تر 48 اورس پورې دا بیرته نارمل کېږي ځینې بوکس چې هم دا څلور ساعتونو کې بیرته نارمل کېږي او ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी څلور نه شپږ ساعتو پورې دا چې دی ट्रोपोनिन چې دی دا ډېر سپیسیفیک دی څلور نه شپږ ساعتو پورې ट्रोपोनिन چې دی دا پورته کېږي او بیا څلور ساعتو کې ځینې کتابونه و چې اتو نه 12 ساعتو کې دا پیک ته رسیږي او دا د 15 نه واله تر ورځو پورې دا لوړ پاتې کېږي لوړ 2019 کال کې سپیسیفیک ट्रोपोनिन कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन ورته وایي कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन 2019 کال کې कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन چې دا دغه شو कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन دا اوس په کې 2019 کال کې اپرووډ شو او اوس وایي چې دا په کې بهترین دی دا ډېر ښه دی دا ډېر سپیسیفیک دی ډېر ښه ټیسټ چې دی دا कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन دی ट्रोपोनिन کې یو ګټه دا چې دا زر بیرته نه نارمل کېږي نو تا ته په د انفارکشن د ښودلو لپاره بهترین ټیسټ دی تاوان یې چې دی تاوان دا دی چې ګرین انفارکشن درته نشي ښودلی یو ناروغ دی تاسو ورته ریپرفیوژن تراپي وکړه ترومبولیټکس دې ورکړل یا دې ورته سټنټ پاس کړه 15 ورځې پس 4 ورځې پس ورته بیا چست پین پیدا شو 2 ورځې پس ورته بیا چست پین پیدا شو نو کته ट्रोपोनिन خاصم وینه کې 15 ورځې پورې لوړ وي نو بیا درته انفارکشن ری انفارکشن درته نشي ښودلی ځکه دا خو لوړ وي که نه خو بیا هغې دپاره سیکا ایم بي ښه ټسټ دی هغه 24 اور 4 ساعته بعد یا 48 اور 4 ساعته بعد نارمل کېږي خو که بیا لوړ شوی و دا بیا ری انفارکشن دی که 3 ورځې پس لوړ شوی و 4 ورځې پس لوړ و معنا ری انفارکشن شوی دی نو د ری انفارکشن د ښودلو لپاره سیکا ایم بي ښه ټسټ دی یو ګایډلاین دی دا چې 4-6 ساعته بعد دا لوړېږي نو کله کله موږ تاسو ته په همدغه اول ساعت کې مریض راشي موږ ورته ट्रोपोनिन ورله وکړه نو هغه ट्रोपोनिन خاص هم تاسو ته نیګیټیو راځي اول ساعت کې خو لوړ شوی نه 2 ساعتو کې لوړ شوی نه نو هغې ګایډلاین کې وایي چې تاسو ناروغ راغی راتګ په وخت کې سپریټ دی وخت کې ورته تاسو ټیسټ وکړئ ट्रोपोनिन ورته وکړئ بیا که نیګیټیو راغی بیا ورته څه وکړئ 6 ساعته بعد وکړئ 6 ساعته بعد ورته بیا دا ټیسټ وکړئ که بیا نیګیټیو راغی بیا نیګیټیو و بیا 12 ساعته بعد ورته وکړئ ट्रोपोनिन که بیا هم نیګیټیو راغی بیا ورته 4 ساعته بعد وکړئ که مثبت شو ایمای دی که مثبت نشو په خپله مخه به شي
خو که چېرته په راتګ وخت کې پازیټیو شو بیا ضرورت نشته چې بیا وکړو که شپږ ساعته بعد مثبت شو بیا بل ته ضرورت نشته دی نو هغه ګایډلاین کې وایي تاسو 0 راتګ وخت کې 6 اور شپږ ساعته بعد که چېرته منفي و په اول ځل بیا که شپږ ساعته بعد منفي و بیا 12 ساعته بعد 12 ساعته بعد منفي و بیا 4 ساعته بعد وکړئ ورته ټروپونین نور معاینات چې موږ تاسو اسکیمیک هارت ډیزیز ناروغانو ته کوو ایکوکارډیوګرافي او هم د ریسک په حالت کې کولی شو هم د سټرس په حالت کې خو البته فرق کوي اوس یو ریسنټ ټیمای ناروغ دی هغه ته خو دستي نشي کولی که نه سټرس حالت کې خو نشي کولی خو ریسک حالت کې کولی شي بیډ سایډ کولی شي همدارنګه ای ټي ټي ایکسرسایز ټالرانس ټیسټ دا اوس موږ تاسو سټیبل انجینا د ډیاګنوز لپاره کوو انیکسپلین چست پین یې ورته کوو یا مایوکارډیل سینټیګرافي ټیسټونه دي دا ناروغ ته کوو او یا همداسې مثلا تر ټولو ډېر مهم ټیسټ یا مثلا چې ډېر هغه سی ټي انجیوګرافي هم کولی شو ناروغانو ته سی ټي انجیوګرافي د دې سی ټي انجیوګرافي ګټه دا ده چې دا یوازې هماغه راډیو کنټراسټ یې ورکوي هماغه انویژن دی هغه مفیچکاري چې کوي نور انن انویسیو ده راډیو کنټراسټ مواد ورکوي سی ټي سکین کې د هارټ هغه کې کرونریز معلومیږي چې کوم ځای ته دا مواد هغه شوی دی ځینو تنده شوی پرفیوژن کم دی زیات دی او بله هغه چې د هغه کرونري انجیوګرافي ده ښه ټسټ دی بیسټ ټسټ دی کې کرونري انجیوګرافي ده دا انډیکیشن د هر یو ځان د خپل انډیکیشن خپل کنټر انډیکیشن خپل سایډ افیکټ کمپلیکیشنز او په کوم حالات کې باید ونشي کنټر انډیکیشن دا باید دا ټول هر یو لري خپل اوس به دې خبر ته راشو چې دې ناروغان سره کوئ څه یو سټیبل انجینا ناروغ سره څه کوئ یو انسټیبل انجینا ناروغ سره څه کوئ یو نن سټیمي ناروغ سره څه کوئ او یو اسټیمي ناروغ سره څه کوئ دا هر یو ناروغ سره موږ تاسو څه کوو نو د دې باره کې به تاسو ته یو څه معلومات درکوو اول به راشو سټیبل انجینا ته چې سټیبل انجینا سره موږ تاسو د کومو شیانو نه استفاده کوو کوم کارونه ورسره کوو سټیبل انجینا چې کله موږ تاسو یو ناروغ ولیدو چې دا او په دې باندې کنفرم هم کړو چې دا چې د سټیبل انجینا ده نو سټیبل انجینا سره باید څه وکړو په درملنه کې یو مهم شی په دې کې چې دی ریسټ دی استراحت ورکوئ ورته او دویم چې دی هغه سب لینګول نایټرو ګلیسرین ورکوئ ژبې لاندې ورته نایټرو ګلیسرین ګولۍ ږدئ نو دې ګولۍ کې 0.3 نه والا تر 0.6 پورې راځي 0.3 0.4 0.5 ټول پکې شته دی دلته زیاتره 0.5 اویلیبل دي 0.5 ملي ګرام ځینو کې شپږ او دا موږ تاسو یو ټابلیټ ژبې لاندې ناروغ ته یو ټابلیټ یو سره ښه نه شو بیا بل ټابلیټ دې سره ښه نه شو بیا دریم ټابلیټ هر 5 منټس وروسته 15 منټه ورته انتظار وباسئ خو نو مور دین 3 ټابلیټس 3 ټابلیټ نه بزیات لګ دی جی لاندې یو ټابلیټ کدی سر درد آرام شو خده کني بیا بل 15 منټه پس کای سر درد آرام شو بیا بل دریم خو 3 ټابلیټونو نه زیات به نږدې ورته خو دلته تاسو چې دا ټابلیټ کړئ تاسو به ګورئ چې دا ناروغ چې دی
هایپوټنشن ولري سیسټالیک بی پی چې دی د دې ناروغ باید مور دین لیس دین 100 نه وي په لاندې حالت کې باندې لګ دی 100 نه کم نه وي یو بل ټکی کارډیا او برډی کارډیا دا باید نه وي بل ریټ ventricular انفارکشن نه وي بل څلوېښت ساعته مخکې سلډنافل خوړلی نه وي او 48 ساعته مخکې ټلډنافل خوړلی نه وي نو په دې حالات کې موږ ناروغ ته څه کوو ناروغ ته به موږ تاسو سبلیګول نایټروګلیسرین وو نایټروګلیسرین موږ تاسو کولی شو چې د دې د سپری نه بوکل سپری نه استفاده وکړو د نایټروګلیسرین پیچس نه ډرمل پیچس دې نه استفاده کولی شو دې نه علاوه لانګ اکټینګ هم استعمالولی شو لانګ اکټینګ Azosurbate mononitrates Azosurbate dinitrates or Azosurbate trinitrates لس نواله تر 40 ملي ګرام پورې بی ډي او ټي ډي استعمالولی شو देखिए 2.6 ملي ګرام شته دی بی ډي ورکو ناروغ ته نو دا د اکیوټ اټیک د درملنې دپاره دا کار کوو اکیوټ اټیک درملنې دپاره او چې کله اکیوټ اټیک د منځه لاړ شي نو د راتلونکي اټیک څخه مخنیوي دپاره بیا موږ تاسو نور درمل استعمالوو